سلامونه ستړي بشئ وقت مو بخیر خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسیږئ برنامه خدمتگار سینه یک بار درگه در خدمت شما هستم راځئ چې نن یو بل داسې خدمتگار درته معرفي کړم چې هغه دلته د کابل ښار په یوه سیمه کې د سماوات څخه چای دموي او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوي تقریبا ډیر کلونه کیږي چې دغه کاکا دلته د چای یا د سماوات خدمت کوي دا چې څومره وخت کېږي دی خدمت کوي او دلته خلکو دپاره هیوادوالو دپاره چای ورکوي دا به دوی سره خبرې وکړو تاسو هم تر پایه راسره ملتیا وکړئ موږ سره اوسېږي کاکا جان ناسته اوس همغه ده مس نستوړي را بډ وهلي پایڅې را بډ وهلي دي او ورځو دوی سره به خبرې کوو چای به ورسره څښو نو تاسو هم ملتیا وکړئ او د دوی خبرې ورته سره وکړو السلام علیکم کاکا جان سلام خوب هستید بخیر ان شاء الله صحتت خوب است بخیر هستی بخیر هستی آرام هستی جای است که ما بشینیم بیشی سلام بیشی اینجا تو نمیگی دیگه چوکی موکی کوچ خونه زگیم جای وطنیز بیشی جای وطنیز بیشی ان شاء الله خوب خواستی بخیر شکر آرام باشی شما چطور است کار روزگار زندگی والا شکر است میگذره دیگه است دیگه وقتا دیگه فهمیدی اواک در گرم است مردم قچای نمیخوره میخوره نه والا گذره مشکلات است کار غریبی گذره نیست والا دیگه کس که چای خورت نمیخوره دیگه فهمیدی و اصلا چای خور نیست اگر اگر این رقم چای که تو دم میکنی خدمت را که تو میگین هیچ کس نمیکنه اما تو نیست والا دیگه خدمت خو میکنم 5 صبح میم تا 10 شب اینجا هستیم خدمت هموطنای خود هموطن خود به وطن خود خدمت میکنیم دیگه چیزی که رضای پروردگار است چیزی که برای میشه دیگه واقعیت است امی چای مثلا که سر آتش پخته میشه دم میشه آبش جوش میشه او دیگه کیفیت دیگه داره مزه دیگه داره امی چای که سر گاز میشه او دیگه هیچ مزه نداره نه چوب مزه خود داره زغال مزه خود داره گاز مزه خود داره باز کل بهترترش چوب است مزهش بسیار بالاست هر چیز شیرین به اگر دیگ پخته کنی یا چای دم کنی هر چی باشه بسیار خوبش می خب بسیار خوب خب قدرمند لیدونکو تاسو هم را سره پاتې شي خبرونه را سره وګورئ دلته دغه دوستان هم چې دلته راځي د دې کاکا څخه چای څکي او د چای څخه خوند اخلي نو د ای سایه مکریان اول از مکریان کونه که میگنه د اینجا هستین شما بله خب نو دلته بیا چې دوی راځي ډیری دوستان چې راځي فقط خالی دوی هغه ساده چاینک او پیاله چای ترې نسکي که تریخ وي که خوږ وي زیات خوند کوي نو کاکا سره به راځئ د سر نه دغه پوښتنې وکړو البته خبرونه خو شروع کړې ده خو له کوم وخته نه شروع کړې البته هغه څه به ترېنه واورو چې هغوی د کوم وخت نه چای جوړول یا د چای پخول شروع کړي دي دې اړه به پوښتنې ترېنه کوو جالبه خاطرې به هم ترېنه واورو دا سړی به تاسو ډېر لیدلی وي خو نن یې په خپرونه کې تاسو ته ښیي خو کاکا جان میایم بیخی از سر شروع میکنیم چی وقت امی کار شروع کردی چه وقت میشه کار سماوات یا چای میکنی ما خود تقریبا 20 سال میشه که اینجا هستم خب یک وقت ما اینجا آمدم بسیار خرابی بود این درختایش نبود یک سه چهار تا نبود خب بسیار خدمت کردیم به خداوند معلوم است که من دروغ میم راست میگم این بسیار سرسبزی خدمت یک اینجا سابق مردم شش نمیتونه از هفته و از هر جای درخت آوردم چخ کردم از هر جای درخت چخ کردم مقصد یک سرسبزی جور کردم یک سایبان او دادم خدمت کردم دیگه کردم دیگه اینجا هستیم غریبی خودم میکنیم یا کم یا زیاد یا نه مقصدم روزم مگذره شب روز سابق کار غریبی خوب والا ولم پیسه خرچ ما نم برای پیسه نان والا پیدا شد خب تقریبا گفتی چند سال میشه اینجا کار میکنی 20 سال میشه خب 20 سال یعنی می درخت‌ها رو زیادترش خودت چاندی دیگه زیادترش سه چهار تا بود اینجا که ما آمدم خب دیگه کلش خودم شاندیم ما او دادیم خدمت کردیم بسیار با مشکل دیگه وقت خود تیر کردیم بازم تیر میگنیم چیزی که رضای پروردگار است وطن ماست باید خدمت کنیم برنامه باشه حتی نیست که من بسیار روز پیدا میکنم برای من مشخص نیست یک روز 50 روپیه پیدا کنم یک روز 2 ساعت یک روز 100 حتی روزا میشه هیچ پیدا نمیشه فعلا واقعیت است به خاطر که یکی خوب هوا گرم است و دیگه ای است که ما و شما مثلا در یک جای کار میکنیم در یک جایی که مثلا کار خود پیش میبریم در اون ساعت که بسیار بیروبار نباشه زیاد مردم نباشه دیگه باز کارش هم کم است اما تو نیست یعنی 20 سال یک جای تیر کردن بسیار مشکل است کار آسان نیست اما شما پرسان کنید از ما کس از ما ان شاء الله هیچ کس خفه نیست غیر خوش مرکز خدمت کردیم پشت پیسه نگشتیم که پیسه بیاری چای بود کس داده گرفتیم نداده هیچ من قصهشم نبودیم شما پرسان کنید مردم ها رو بگذی آدم خوش هستید یعنی این بسته مارکت
یک نفر شکایت مرکز شما میکنه، هر چی میگن در خدمت. سلامت باشین. کاکا حال مردم چای دادی 20 سال میشه مردم چای دادی هیچ چای تنه نیست ما شیشتیم چای درک نداره چی رقم حساب است یا جوش نیست جوش از شما بگن ورتان دم نکنم خیر مشکل نیست. نه من گفتم برنامه تان خراب نشه. این دیگه خدمتای خورده که مردم ببینه مردم اینا دستایی که در تلویزیون خورده میبینه نه دوستایی که خورده دیده شاید زیاد مردم از این مکریان رفته باشه خارج میبینه امیدقه خورده میبینه یا مثلا در فیسبوک در یوتیوب ویدیوهایی که میبینه تا در یادش میاد که کاش که یک دفعه نامه که چی است نامه هیچ پرسان نکرد داوود. خب حتما در دلش میگه کاش که یک دفعه پیش محمد داوود میرسیم یک گلاس چایش هم میخوردم دیوالم در خارج است زنگ میزنن از اونجا میگن دارم کاش که میبودیم چای تو باز میخوردید بسیار دیوالم رفته همیشه زنگ میزنن یاد میکنن دیگه میکنن به خاطر که خوبی کردیم خاطرشون کردم بعدی شکر نکردید همیشه خدمتشون کردیم آمدن شیشتن است وارد در روز یک روز بعد زنگ میزنن یک پرسان میکنن چای تا اول هر جا یادم اومد چای دیگه جا نیست. از لوگر هستی؟ بله یعنی نگویی که نمیشناسم قدرمون دیدم که کاکا داوود چې په کوم ځای کې سماوات ایښی ده البته په عامه لهجه کې موږ ورته سماوات وایو هغه څه چې پکې چای جوش کیږي هغه هم د لرګیو په ذریعه باندې ګاز نه استفاده کیږي نو دا چای ډیر زیات خوند کوي دوی ویلي چې دلته مخکې ما هم یادونه کړې او زه بیا هم یادونه کوم چې دلته که تاسو وګورئ تقریبا د شل 25 لا 10 څخه زیاتې ونې دي وایي دلته دغه ونې نه وي ما یوه ودانه ونه راوړې ده خپله مې دلته ایښي اوبه مې ورکړي دي نو که تاسو فکر وکړئ په دغه سیمه کې چې کومې ونې جوړې شوي دي یو وړوکی غوندې پارک غوندې ځای ده چې دلته اوس هم چوکیګانې یو نیمځکې ایښي دي او د کاکا داوود څخه خلک چای څکي خو اوس وایي چې د اوس وخت کې د چای خوند او مزه شته خو څوک نه راځي چای نه څکي دا چې ولې نه څکي هغه دلیل به هم ترېنه پوښتنه وکړو در مدت 20 ساله که خودت اینجا کار میکنی کدام وقت بود که خوب کار بود مردم میآمد از پیش چای می نوشید چای میخورد کدام وقت بود حالا در وقت کرزای سه بسیار کاروبار خوب بازار خود بود ارزانی بود یک ذره کاروبارم زیاد بود دیگه هیچ فکر نمیکردیم که ما کار میکنیم همیشه کار چالان بود بسیار زیاد دیگه باز استا ضعیف شد تا فعلا هم دیگه ضعیف تر است نه چای مزهش رفته یا مردم نمیخوره چای مزهش همون مزه است همون چای است خب مردم سابق زیاد بود پیسه زیاد بالا قدر نیست دیگه مردم زیادترش رفت نه خب دیگه کاروبار خیلی ضعیف است از هر کس یک از منه از هر کس خراب است زیادتر از خودم به خاطر که سر کار غریبی است دیگه یا روز 2 ساعت یا 3 ساعت یا 100 یا هیچ دیگه تا کار کلان نیست که آدم بگه که من روز 1000 2000 پیدا میکنم خب همین سابق میشه ولی همون نمیشه والا بعض روزا میشه بعض روزا نمیشه دیگه 8 سر فامیل هستیم خب دیگه مصرف کار داره زندگی است امروز 10 در پاک یکیش بگیرید چقدر میشه 60 تا 80 درصد از این کار که این 20 سال می خدمت کردی خسته نشدی از این کارت که مثلا 20 سال می کار سماوات کار چای کردی خسته نشدی از پیشش من می غریبی رو بسیار دوست دارم اگه خستم شم باز میلاش نمیکنم به خاطر که ما بسیار روزای سخت تیر کردیم بسیار سخته اگه شب روز ما کار کنم بازم کم است از خدای راضی هستم صدقه پروردگار شما ما بسیار روزای سخت دیدیم و از این کار خیرشم دیدیم من خاطر بسیار خوشم یک شب روز زحمت بکشم کار کنم هیچ خسته نمیشم اگه خسته میشم مشکل نیست دیگه فهمید یک خدمتی است که 20 سال خودت خدمت گیری به این مردم به این جامعه 20 سال یک تشنه را که آدم آب میته یک مانده را که آدم چای میته دیگه فهمیدی خدمت کلان است به این جامعه به این مردم افغانستان همون نیست بله این نفرای شاروالی که اینجا کلش تمام نفراش هم اینجاست صبحی چای میخورن چاشت میخورن و از دیگه مردم در پا میگیریم از یا 5 روپیه مثال مرایتشان میکنیم کلشان هم اینجا هستن کس پیسه داره کس نداره کس ماش میته کس نخت میته میگم خیر مقصد کم وقت ما تیر شو وقت از یام تیر شو یا خدمت به وطن خدمت به مردم کس از ما خفه نباشه ناراض نباشه یک خدمت دیگه هم مثلا که مثلا یک کسی می برش چای قرض میدی یا تا وقت ماش که مثلا ماش گرفتی باز پیسه بدی یعنی 5 روپیه بسیار چیز ناچیز است نه بله نمی ولد وقت برات میگم یعنی پرسان میتونی کس پیسه داد میده کس ماش میده کس نخت میده مشکل ما خودش جور نکردیم هیچ وقت گفتیم بخو پروا نداره ماشک تگرفتی بیار دیگه نمی کار دیگه چی کنیم دیگه نمیشه که سازش نکنی خود مردم نسازی خب باز روابط نمیشه نمیشه سخت است خب تو یک کار کو کاکا داوود جان
تو یک چای سبز هم تو خوب دیگه، می چای زنگی که میگنه، می چای خطرناک بر ما دم کو تا وقت ما گپ میزنم مردم میگم که فهمیدی ای مردم که خودت میبینن امی لحظه. ما قبلا هم اشاره کردم که زیاتر مردم میبینه اگه مثلا دوستایی که در خارج است در هر کشور دنیا که هست اونا دیگه یعنی والا حتما دمی دلش میگه کاش یک بار میرفتیم. پس ات یک وقت آمده که مثلا کدام دوست از خارج آمده باشه و اینو گفته باشه که کاکا داوود این بعد از 3 سال 4 سال پس گشتیم اومدیم پیش خودت بیار یک مثلا یک چایی که بخوریم. زیاد یک دفعه نه چندین دفعه که آمده اول همینجا آمده والا چای خورده بسیار دق شدیم باش چای تمیز اونجا گفتی چیزی ها نیست. نه نیست واقعا. پارکا چای کس نمیته گپا نیست. یک گلاس چای گفته 1 میلیون میارزه. واقعا است. هر قسم انرژی است مگم چای نیست. چای باید باشه. چای یک چیز است. ماندگی آدم دیگه رفع میکنه. هر چقدر انرژی بخوره هیچ به درد نمیخوره. یک گلاس چای بخوره ماندگی رفع میشه. راستی یک چیز دیگه ایری پرسا میکردم امی آب مدنی است یعنی از آبادی است؟ آب مدنی استفاده میکنیم. سابق عادی بود ولی مدنی میگیریم. در کابل خود که فهمیدی کل آب خراب است دیگه آب مدنی استفاده نکنی نمیشه نی؟ آب مدنی میگیریم. سابق از نل بریم ولی مدنی میگیریم. خب اینه که مشتریاتم این ما که آمدیم یک دو تا مشتری تو اومدیم اینجا کار میکنه برای مشتریاتم چای دم کو برام یک چای دم کردیم و میخوریم. صحیح خود چای میخوری یا نه از چای سیرسی بیخی دیگه؟ میخوریم چرا؟ صحیح؟ برو صحیح تو چای دم کو ما گپ میزنیم. صحیح؟ تشکر صحیح بخیر بشه آرام سلامت باش. قدرمند لیدون کو کاکا داوود سره نور خبر هم کو کاکا داوود موږ ته چای دم کی البته دغه دوستانو ته به هم چای دم کی نو تاسو هم د خبرونه په خوان سره تر پایو ګورئ د کاکا داوود له خبرو څخه خوند واخلئ مالتیا را سره وکئ خو یوه هیله مې دا ده لکه څنګه چې کاکا داوود په دغه سیمه کې خدمت کړی تاسو وګورئ د یوې ونې غټول خدمت ده نو تاسو هم دغه خدمت وکئ او پر ځای کړئ. نو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه لیدونکو که هر څوک هر خدمت کې چې د هیوادوالو په ګټې هیوادوالو ته هغه د دې جامې د دې وطن یو خدمتګار ده. لکه څنګه چې کاکا داوود دلته په مکریانو کې دغه د چای خدمت کوي دا هم یو غټ خدمت ده. دا چې د یو ستړي انسان دمه جوړوي هغه دغه کاکا داوود دی چې هغوی ته چای ورکوي او د هغوی دمه پرې جوړیږي. د دې ترڅنګ چې دی 20 کاله کېږي د چای ورکولو یا د چای پخولو خدمت کوي. دغه خدمت چې دلته دغه ونې کېنولې دي ونې تقریبا اوس غټې غټې شوي دي د دې د سوري لاندې خلک کینی خپله دمه جوړي د دې سوري لاندې خلک د ګرمۍ څخه ځان ژغوري او د اکسیجن د پاکولو لپاره څومره خدمت ده. نو دوی چې کومه خبره مخکې وکړله چې ما دلته کله چې زه راغلم 20 کاله مخکې په دې کې لکه یو تش نیالګی هم نه و یا که و هم چې شی نه و خو ما دغه ونې کېنولې او دغه خدمت مې وکړ. خو اوس د همدغه خدمت ثمره دی ګوري چې دلته دې سوري ته د خپل کار کوي سماوات یې جوړ کړی ده حتی یو سماوات نه 2 سماواتونه جوړ کړي دا یو غټ خدمت ده. نو کاکا داوود لګیا دا چای دموي ځکه چې هغه چای د سماوات په سر باندې کېږدي کودل چې بیا خوند نه کوي هغه چای چې ښه دم نیسي نو هغې کې مزه نه وي هغه نو بیا خپله دوی پرې پوهېږي چې کوم رقم څه وخت دمیږي او څه وخت اماده کېږي. نو تاسو هم مالتیا را سره وکړئ راځئ چې د کاکا داوود د دغو د کارونو بوره پارتو دیگه فهمیدی یک ذره کمک شیرینی هم بخوریم خوب است. اگر ما شوخی چای تلخ هستم خود که خودت که بوره انداختی بهترین کار است دیگه. از اون گیلاس های دیگه فهمیدی گفتی چی دیگه نازوله یا نازدانه است دیگه. بسیار میبخشی که چی خودت از ما که کلان هستی دیگه کاکا داوود بسیار میبخشی. خدا بخشه هیچ کدام گپ نیست خدمتگارتان هستیم همیشه. سلامت باشین. شما دیگه کسی هستن که خدمتگار واقعی جامعه هستید. بیا بشینید همین جایتون. میشه. یا کمک همی سنگ هم پیش کنیم اینجا برای نمیشه. خب حالا نگفتی که همی گلاس سیاه رو بگیریم یا سفیده؟ سفیدش از خود باش سیاه از بعد از کامرامین باشه. کامرامین چای میخوری؟ خاطر کامرای سیاه نه. کامرای سیاه خودش باید گلاس سیاه بگیره. مگذره خوب است مایکل کمک سفید و سبز سره. بله اینا دیگه فهمیدی کامرامین مصطفی است دیگه. مصطفی نگویی که مقصد کاکا داوود اینه اگان فکایا میگه دیگه اگان دل آدم خوش میکنه. بله خودم خاطر جالب از می چای گس یا نیست؟ خاطر جالب است اولا یادم نیست دیگه چی خاطر یگان خاطری جالبی که خوبم تو خنده‌دار باشه زیاد خنده کرده باشه کس را چای داده باشه که گفته باید چای از یارت رفته باشه همون تو آب سفید داده باشه آب خالیه والا میشه یگان وقت چای دم کردیم یا ترمز دم کردیم چای یادم رفته. خب اون نفر گفتی خواب برم دم کردی سفید
گفتم خیر انسان از دیگه یادم میره. اینا کاکا داوود ایمیان بی لحظه خوش شد یعنی و همین گلاس یک فامیل آدم این یک چیز در ذهنش میاد خوش میشه یعنی. بله بله. خب چای تا میخوریم کاکا داوود اینجا باز نان چطور میشه خودت پخته میگیری یا میاره از خانه برات؟ یک خودم از اینجا میخرم روزکی. خب از خانه بعض وقت میاره بعض وقت از اینجا مقصد روز تیر میکنیم دیگه.